ور سره مینه کوله زمونږ شعرونه به خلکو خوښول نو چې نن خلکو به ډېر داد راکړو سبا به بلې مشاعرې ته بل پروګرام لومبی کتاب دغه د سیلې اواز دی دا چې کوم هغه دی سیلې اواز دی کې مختلف نظمونه دي او غزل دی ورکې سکونې وریجې ډېرې مشهورې دي ترسکونې وریجې او ته دا وریجې د زمانو نه خرڅې او په دې باندې د بچو رزق وسیله دې روانه ده مازیګر د پېښور هم ښایسته دی خو د بنو مازیګر ته نه رسیږي خیر کمی دنیا پختنه نه کوي خیر کمی دنیا پختنه نه کوي ولی میشنا پختنه نه کوي ولی میشنا پختنه نه کوي شروع کوم د پاک الله په پاک او لوی نوم نبوت په محمد باندې تمام شو نشته پس د محمد انبیا زما ډیرو قدرمنو عزتمنو سپیزلو غختلو ویاړلو پښتنو افغانانو رونو خویندو خصوصا په بهر ملکونو کې میشته او مسافرو ملګرو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم ملګرو پښتونخوا ډېره خوره وره پرته ده د پښتونخوا ضلعې د پښتونخوا تحصیلونه دومره ډیر دي چې زه لا ماغه د پښتو د متل په مصداق په سیر کې پوړی هم نه درېښلي قدرمنو ملګرو بنو د پښتونخوا هغه علاقه ده چې دا د پښتو ادب لوی لوی سرسالاران لري بنو د پښتو ادب او د پښتو صحافت او ثقافت درې واړو باندې ډېر موړ او پټ دی د بنو نه د پښتو لوی لوی نامې راوتلي دي او د بنو نه د پښتو لوی لوی هنرمندانو پتا سو مونږ خپل ځانونه منلي دي نن چې زه کم ډېر نوموړي شاعر راغلی یم هم د بنو دی او هغه هم په پښتو ادب کې یو لوی مقام لري مشر شاعر دی ډېر کار دی جبله کړی دی دا قدرمن نه صرف په بنو کې شهرت لري بلکې د بنو نه زیات په پېښور کې او په اشنغر کې او په خیبر کې هم محبوبیت لري شهاب بنوسي زه ورته مزدور شاعر هم وایم د ټول ژوند مزدوري کړې ده خواري کړې ده او بیا یې د پښتو په کتابونو باندې هغه په ساده انداز کې به دا وایم چې دوړه کړې ده پښتو یې لیلا ده د پښتو مجنون دی او چې چېرته هم مشاعره وي خوا که هغه د پښتونخوا په هر سر کې وي اوس خو لږ غونتې د تعلیم او تبلیغ طرف ته هم مات شوی دی خو د دې نه مخکې زما د 15 کالو ملګری دی نو چې چېرته به هم د پښتو شاعران راغونډو هلته کې به شهاب بنوسي خامخا الله پاک ډېر خوږ اواز هم ورکړی په ترنم کې غزلې وي او تاسو ته به په دې خپرونه کې هم په ترنم کې غزلې وي شهاب صاحب سره خبرې کوم د شهاب بنوسي د ژوند کتاب راسپړم دا کتاب ما سره تاسو هم په مینه ولولئ شهاب صاحب ستړی مشي په خیر راغی څنګه یې وروره خیر اوسې یاره ډېره مهرباني تاسو په راتګ باندې ډېر زیات خوشحاله شوم الله پاک مو تل داسې راوله ته به مخکې کله مونږ سره میلاوېدې کله به د مشاعرو کې ډېر وې دا څنګه اوس د دې ژوند نه مایوسه شوې او که بس هغه جهان ته د ډېر خیال دی بیخي دې ځان غیب کړی دی نو دا خو زما په کال باچاجي صاحب چې
فطري خبره ده چې هر سړی کې چې کم هغه زور دی کم طاقت دی کم هغه قوت چې کم وي نو خامخا په اخر کې چې کوم ده لږ کمې راوړي په مخکې چې کومه زموږ د ځوانۍ د تورې ګیرې جذبې وې لکه څنګه چې تا مخکې وویل چې هرې مشاعرې کې او د هر ځای په مشاعرې کې به موږ تلو او موږ به برخه اخیسته او ډېر شوق سره ډېرې مینې سره او موږ به چې کومه ده د هغې نه ډېر بریالي راتلو خلکو به سره مینه کوله زموږ شعرونه به خلکو خوښول نو چې نن خلکو به ډېر داد راکړو سبا به بلې مشاعرې ته بل پروګرام او کار مار باندې پرېښودو مشاعرو پسې به خوشې وي که نه نو کار مار ته به مې لاره کتله اکثر به چې کومه ده زموږ او تاسو پروګرامونه چې د اتوار په ورځ باندې یا د جمعې په ورځ باندې نو په د اتوار په ورځ باندې به د هلکانو چوټیانې وې نو هغې نه به مې کار واخیستو خپل کار روزګار ته به مې خپل هلکان ودرول او زه به چې کومه کله ټانک ته تلل کله میرامشاه ته به راتلم کله به تر پېښوره پورې او نورو ځایونو ته به تلل لکه دا خپل هغه ذوق او شوق او هغه جذبه او جنون به دې برقرار ساتلو او الحمدلله اوس هم شته دی دا نه چې مونږ اوس پاتې نه یو اوس څنګه شته وروره ما ته خو ولاکه په دې 3 کالو کې ته ما لیدلې او نه راغلی اوس هم چې کومه چې تا بللی یم زه به درغلی یم خو تا اوس په دې 3 کالو کې چې تا نه غټ سړی جوړ شوی دی چې ته چې کومه ټي وي والا جوړ شوی نه زه دې نه یم بللی مخکې زه وړوکی سړی وم نو مخکې د 3 کالو کې غټ کېدای شي که اوس ته وایې که نه چې زه هغه ته کار کوم د لندن ټي وي ته کار کوم نو چې رښتیا خبره او سپینه ورته وکړم مخکې به ته هر 3 ورځې پس مال راتلې نه به مشاعره وه او نه به دغه لکه دا اوس ګوره حقایق خو مه پټوه که نه ته اوس ګوره لکه تا به 3 ورځې پس راتلې نو ما به بلل هم نه راتلې به چې هغه زور طاقت هغه اوس چې کومه ده کمزوري وایې د ما زور طاقت ختم شو ختم شوی دی نه پر اننګو کې د سرخي شته توان دې شته طاقت دې شته او صرف دومره ده چې لږ غونتې د هغه دنیا فکر درته پیدا دی او زه ښه ده دا هم ښه خبره ده ځکه چې هغه د رحمان بابا شعر دی چې خدای به کره یادوي خانه خرابه پوه شوې نو چې ورځ په شومې او شپه د خوا به تېره شي نو بیا څه ناڅه هغه دا هر سړي دپاره ضروري ده ګوره داسې ده چې د دنیا د ژوند خو یو ځل دی که یو ځل ژوند سړی ټول په ټوله په دنیا ولګوي نو د آخرت سره به څه کوي نو هوښیار سړی هغه دی چې د دنیا سره آخرت هم وګټي صحیح کتابونه د چاپ دي شهاب بنوسی صاحب زما باچا جی کتابونه ہوتا ته معلوم دي خو ما ته خو د دې نه تر دې معلوم یا خو زه ما چې خلکو ته معلوم چې خلکو ته هم چې کومه دا زما کتابونه معلوم زما لومبی کتاب دغه د سلی اواز دی دا چې کوم هغه دی سلی اواز دی کې مختلف نظمونه دي او غزل دی ورکې او په دې کې د کال ایوارډ چې کومه ټولې پښتونخوا په سطح باندې ایوارډ یې هم ګټلی دی هغه هغې بره پروت دی ورپسې چې کومه د دوام دا رڼې اوبه دي دا هم شاعري ده او دریم چې کومه دا سپینې کرښې دي دا زرین اقوال په طرز باندې خو هغه په دې دی کې اوس موجود دی نه دی ما روان اغوستو نو او دریم دغه دی چې کومه دا څلورم دغه دی رڼا پسې مزل دا د تبلیغي سفر راپورتاژ دی او دا ډېر اهم کتاب دی او زما په خیال چې د تبلیغي سفر باندې په پښتو کې د ټول نه دغه دا دی ځکه چې دې نه مخکې نشته په د تبلیغي سفرنامه یا راپورتاژ چا نه دی لیکلی دا په ډومبیدل باندې سفرنامه ډېره ښه لیکي په کار شي ته خو اوس هم کله کال نه روان او کله 3 میاشتو او کله سیروزه کې خو د اکثر وینم او شبي جمعه کې خو کله دواړه میلاویږو نو لکه ته اوس دا ولې نه لیکي اوس هم موږ هغه ته تللي یو جومات پسې نصرت ته د خوزدار ته نو د بلوچستان ټوله علاقه د اسماعیل خان نه والا تر خوزداره پورې چې تقریبا 1200 کیلومتره جوړیږي او مونږ چې کومه دا په دې کې لاړو نو ډېرې خبرې مې د ځان سره نوټ کړې وې ما چې خو کله چې زه د پښتنو یا د پښتو کتابونه بې قدرۍ ته وګورم نو زه چې ځان به ورباندې ستړی کې پیسې به ورباندې ولګې او د کتلو والي چې کومه دا مینه نه کوي ته لیکه زه به لیکم یو وخت به راځي پوه شوې که نن تیاري دي دا خو زه یو خپل که نن تیاري دي که نن بېګا دی سبا زما دی نو دا خو ته به دې ته نه ګورې ووایه که نه غزل او په ښه ترنم کې ووایه 2 غزلې به در نه ورم دې خپرونه کې په ما سار د چالار په سپینه ګیره
په ما ساري د چالار پس پنګرا زړه مې ګوري راته کار پس پنګرا زړه مې ګوري راته کار پس پنګرا نه پوهېږم چې د خپلې ځوانې مینې نه پوهېږم چې د خپلې ځوانې مینې څنګه وکړم اظهار په سپینه ګیره زړه مې ګوري راته کار په سپینه ګیره په ما ساري د چالار په سپینه ګیره زړه مې ګوري راته کار په سپینه ګیره څوک یې نشته او کشته په نشته شمېر دي څوک یې نشته او کشته په نشته شمېر دي ځکه وړي په ګوبار په سپینه ګیره زړه مې ګوري راته کار په سپینه ګیره په ما ساري د چالار په سپینه ګیره زړه مې ګوري راته کار په سپینه ګیره د حمید بابا خبره پر اختیا ده د حمید بابا خبره پر اختیا ده ښکلې نه کوي اعتبار په سپینه ګیره زړه مې ګوري راته کار په سپینه ګیره په ما ساري د چالار په سپینه ګیره زړه مې ګوري راته کار په سپینه ګیره ستا د شنو بنګړیو شور یې کتر غوږ شو ستا د شنو بنګړیو شور کتر غوږ شو شیخ بزان کړي ګناهګار په سپینه ګیره زړه مې ګوري راته کار په سپینه ګیره په ما ساري د چالار په سپینه ګیره زړه مې ګوري راته کار په سپینه ګیره په سپین زړه کې سپین احساس لرم شهابه په سپین زړه کې سپین احساس لرم شهابه سپین به وایم اشعار په سپینه ګیره زړه مې ګوري راته کار په سپینه ګیره په ما ساري د چالار په سپینه ګیره زړه مې ګوري راته کار په سپینه ګیره ډېر ښه ډېر ترسکونې وریجې ډېرې مشهورې دي ترسکونې وریجې او ته دا وریجې د زمانو نه خرڅې او په دې باندې د بچو رزق وسیله دې روانه ده ستا د دې دوکان بینچونو ته خو به ډېر لوی لوی خلک راغلي وي یاره ستا غوندې دوا خو به نه وکړی شم چې لکه ستا د وریجو په بورۍ باندې یا د چنیو په بورۍ باندې خو ما خپله لیدلی دي چې ډېر لوړ لوړ شخصیتونه راغلي دي خو زه هم داسې ویلی شم چې زما چې څومره خلک دي کومه د بنو نه راځي نو اول زما د دوکان باندې نظر اچوي او چې زه موجود یم نو دلته راکوزېږي او داسې چې کومه لکه زه د هغه ووایم چې صابر شاه راغلی دی میراوس راغلی دی سالم راز راغلی دی حنیف خلیل راغلی دی حمیش خلیل راغلی دی ګلزار خان اورکزی راغلی دی یعنی دا خو ما ته کم یاد شو د دې نه هم ډېر زیات شخصیتونه زما دې ترسکونو وریجو پاله راغلي البته وریجو به ته راغلی یا باندې راغلی زما کتل الله بسر راغلی ما ته دیږي چې ځنې خلک به داسې وو چې د ډېر اسماعیل خان نه د لکي مروت نه د میرم شاه نه به راتلل او ما ته به یې ویل چې شهابه موږ صرف تا کتوله راغلي ترسکونو وریجو له به نه راتلل ترسکونو وریجو له به داسې راتلل لکه چې بیا به دې پې خوړې پیسې به دې اخېستې که نه یاره د مېلمنو نه خو مې به نه اخېستې خو البته چې کم داسې وو لکه حنیف خلیل دی او دا بېتاب دی ګل محمد بېتاب دی یو وخت کې آموخته شوي وو نو بیا به راتلل هغې له مې پیسې اخېستې لکه عادت شول که نه عادت شو هغه آسیا شنغري صاحب په رنګ بیا به خلک عادت شوي بلا نو بیا به تا په پیسو باندې وه
غازي سیال صاحب به راتلو نو بیا به چې د فلاین کوچ نه به راکوز شو را روان به سلام به یې واچول ما ته ویل چې بنو سیال زما خیسه ده پکې اچولې ده او که نه ما ویل رضا پکې اچولې مې ده نو وریجې به یې وخوړې او دې ځای نه به ما ته ویل چې یاره پلانې یا ریډیو کې یا ټي وي کې یا بل ځای مشاعره ده پروګرام دی نو زه به دی به لاړو او زه به بیا ورپسې تلم پروګرامونه قدرمنو ملګرو یو خبر تاسو ته کوم شهاب صاحب حد نه زیات میلمه دوست پښتون دی او حد نه زیات ساده مزاج هم دی تاسو که د جامو ته وګورئ نو دا ټولې لوندې دي او د دې وجه دا ده چې اوس مونږ د ده ځای ته راتلو نو بهر ډېر سخت باران خو چونکې د ده ځای ما نه و لیدلی ځکه چې دا د زمانو دوست دی خو دا لومبی ځل دی چې زه د کور ته راغم نو تاسو یقین وکئ چې دی ما ته د یوې نیمې ګنټې نه بهر هغه په پولي راته یاد کړو په هغه پول ولاړو او په موټر سایکل راته ولاړو او په باران کې راته ولاړو نو دا د هغه اخلاص دی چې هغه مونږ خو زه خو په موټر کې راغم اوچ راغم خو لکه دی هغه باران ووهلو ښه ډېر باران ووهلو او مونږ سره لارې پورې راغلی او لار او بلا لرې غټ میلونه مخکې راته راغلی نو د ده خپل اخلاص دی میلمنو سره هم دا بیا خبره که اوس ترسکونې وریجې د ده په دغه غټ بورډ لګې ترسکونې وریجې نو که چېرته میلمه به میاشت کې ورغو ده به ترې پیسې نه اخلي خو اوس چې څوک عادت شي او لکه چې ده وویل چې هغه عادت شي او بیا هغه هره ورځ راځي نو بیا خو د ده مزدوري ده او مجبوري ده مزدور شاعر دی په کار دا ده چې دارنګې مزدور شاعر او دارنګې نامي ګرامي نوموړي شاعر سره مونږ ملاتړ وکړو ځکه چې دا کتابونه کم تاسو وینئ دا د خپلو خولو په نظرانه چاپ کړي دي د بچو د خلو نه نوړې را شکولې او چاپ کړي او عجیبه خبره ده چې بیا دا مفت هم د ویشلې دي نو د سره به مونږ ملاتړ کوو نه چې مونږ په د بوج شو مازیګر د پیښور هم ښایسته دی خو د بنو مازیګر ته نه رسیږي ستا دا یو شعر ما ته ډېر یادېږي ماته خو ډېر شعرونه ستا ما ته یادېږي خو دا یو شعر د راته ډېر را یادېږي د بنو په هکله راته څه ووایه د بنو د شخصیاتو په هکله هسې د پښتو متل دی چې هر سړي ته خپل وطن کشمیر وي که نه نو پېښورو ته به صحیح ده چې هغه به وایي چې پېښور خو پېښور دی که نه نو هغې ځای په خپل ځای چې کومه مینه صحیح ده او داسې موږ ته د بنو لکه ما چې ویلي دي چې مازدیګر د پېښور هم ښایسته وي خو د بنو مازدیګر ته نه رسیږي نو دا زما هغه فطري مینه ده د خپل کلي د خپل خاورې د خپل علاقې سره نو زموږ بنو یو خو په دې معنا باندې چې ځینې خلک وایي چې شپ کې یاد کړي بانو کې دي څه پېښور خو پېښور دی او مرکز دی او د تاریخ نه مرکز دی او رښتیا وایي چې پېښور دی پېښور د ټولې دنیا خلکو ته چې کوم الله په خپله سینه کې ځای ورکړي دی ورکوي او بانو خو یو علاقې وړه غوندې سیمه ده خو هغې کې وجه دغه ده چې بنو کې یو خو صرف بنوسي اوسېږي که نه چې د هغې خپلو کې اتفاق کې خپله کې خوږولي ده خپله کې مینه ده په نسبت د جرمونو سطح هم شاید ځکه کمه چلته او یو قوم دی یو خو خو خلک نشته دي پکې دغه خبره ایره غیره نه تو خیره خلک پکې نه دا پکې نشته ځکه چې کومه دغه مونږ چې د بانو مازدیګر ستایو نو د هغې امن ستایو د هغې خوږوالي ستایو د هغه مازدیګر ستایو چې هر مازدیګر هلکان راځي او عاملونه اچوي او ډولونو ته چې کومه راګډېږي او دا یو لویه تماشه چې دا په ټوله دنیا کې په بل ځای کې نشته دا صرف په بنو کې ده نو بنو الحمدلله لکه څنګه چې د نورو ملکونو د نورو علاقو د نورو خلکو مشهور دي نو زمونږ هم شاعران دي باندې لکه زمونږ د بنو زمونږ چې کوم فخر دی طاهر کلاچوي دی چې مونږ باندې خوشحالېږو غازي سیال دی چې مونږ باندې فخر کاکا غازي سیال کاکا د الله پاک وبخي یعنی
کله کله به مونږ ورته ویل چې ته د داسې هغه ولې لیکې ته خو ژورې کور مې ته نصیب راوړی یم راورې کور مې ته یعنی یا د غرر لمنه کې شپونکي او شپېلۍ غږوه زما سندرې ستا دپاره دا هغې کې دا ټولې سندرې دي که نه بله ډېرې سندرې دي د خلکو چې په رډیو باندې وایي دا اکثر دا سندرې د غازي سیال دي د غازي سیال غوندې سندرې شاید که د بل چا وي که نه بل د بلې علاقې وي که نه او ورسره داسې بیا د غزل شاعر چې کوم مونږ یادوو چې کومه ده قریشي صاحب دی مطیع الله قریشي مطیع الله شاه قریشي که مونږ د غزل د رنګین غزل د مترنم غزل سړی یادو شاعر یادو نو مونږ مطیع الله قریشي یادولو رامبیل چامبیلې رامبیل چامبیل ارمانونه دي کاڼي زړونه لا کاڼي زړونه ګل مخونه دا د هغې کتاب دی خو داسې چې کومه ده بیا د اوچ غزل شاعر د جمال صاحب مونږ یادولی شو ماسټر جمال هغه چې وایي چې هغه د ناز به د وړم خو دومره هم نه ګلې ناز به د وړم خو دومره هم نه ګلې چې سر ټیټۍ مې د شملې راولې نو داسې چې کومه د هغې نور داسې ورپسې بیا ثاقب صاحب دی عاطر صاحب دی دا زموږ د بنو چې کومه د هغه سرمایه ده چې د بنو زما په خیال چې سلیم قرار صاحب هم بنو کې اوسېږي زیات ژوند تیر کړی دی سلیم قرار خو خیر هغه د بنو کې اوسېږي خو اوس مروتو کې اوسېږي چې هغه ځان ته ضلع د دلک زه او ته سلیم قرار له یو ځل بنو ته ورغلي یو یاد دي شي او بالکل راته ځوانانو او بیا د بنو نه موږ دا رنګ وړې ګوړه کجورې م راوړې وې کجورې منډۍ ته تللي وو منډۍ ته تللي وو هغه کجورې تا بیا په ما ونه خوړلې بیا به تا غوښتې نه دي که ما به څه اوس هم چې کومه د کجورې خوشي بره چې کومه زوړن دي راوړې مې اوس مې چې کومه وخوړ دی او تا ته به انشاءالله سپیشل به چې کومه دا راغواړم لکه چې اوس ما وغوښتې په دې خوله نو بیا به خورم به کومه خوله ته ما خو راغلی مال وي دا نور یاران خو به وخوري که نه ښه د هنرمندانو په حواله هنرمندان خو لکه څنګه چې مشهور دي رسول بادشاه زموږ هنرمند دی سردار علي زموږ هنرمند دی او په ټولو نه چې کوم ملکه کوثر نه یادې ملکه هاي شهاب صاحب دا سندرغاړي یاد کړل نو ما چې ملکه کوثر ملکه کوثر چې زموږ یعنی هغه دی زمونږ پښتو ده زمونږ چې کوم فخر دی او زمونږ چې کومه ده ډېرې خبرې ورسره تړلې دي ګلنار بیګم چې په ټوله دنیا کې چې کومه ده لکه د لتا سره لتا منګیشکر سره چې کومه ده خپاواله ده د موسیقۍ په دنیا کې او دا چې کومه ده هغه یعنی پښتنه ښځه ده هغه پښتنه سندرغاړې ده چې د پښتو یې ساتلې ده او خلکو ته چې کومه ده سندرې او موسیقي خپله حیا یې ساتلې خپله حیا خپله پردم او سندرې هم خلکو ته ورکړي دي او داسې چې کومه ده نور ډېر لکه داسې د موسیقۍ په دنیا کې هغه د موسیقۍ چې کومه ده بابا شرفګن استاد دم د بنو استاد دی که نه یعنی د دې د مخې دا چې کوم د رفیکشن واري دوی دي یا د نور دي دا هغه نه ډېر جونیئر دي دا خو ډېر وړ دي دا هغه نه دا خو د آل انډیا چې ګده دی پاکستان یا جوړ شوی نه و د هغې وخت نه دی چې کومه ده په ریډیو کوو او په ریډیو کې پروګرامونه کړي اوس یې ما هغه ککوړي مکوړي شته دي بچي دي شهاب صاحب بچه جي زما بچي الحمدلله پنځم زامن دي او درېیم لوڼه دي څه نامې دي د زمونو بچي نومونه چې کوم دي دا اول نصیر الله خان دی او دویم سفیر الله خان دی درېیم بصیر الله خان دی څلورم ذخیر الله خان دی او شپږم محمد سدیس خان دی نه دا مخکې د کافیه کې څلورې ښې دي او دا وروستۍ نه دی دا ولې او نو دا ما چې بس د بغاوت وکړي دا سدیس نوم راته داسې مخکې کېدو یو وخت کې دې سره زما ډېره مینه عقیدت و بس دا لکه هغې عقیدت را باندې ایښې دی او دا په هغه وخت کې ایښې شوي دی چې زموږ په سیمه کې زما په خیال د سدیس په نوم باندې اوس خو ډېر دي خو مخکې سدیس په نوم نه وي او ناوې دې د بنو ده که نه مور یې د بنو ده زموږ د خپلې قبیلې ده د مینه محبت باندې کړی که نه بس په توکل نه د مور په خواښه باندې مې کړې ده نو مخکې دې لیدلې وه مینه محبت پکې نه چې کومه مخکې مې لیدلې نه وه
داسې یک ذره مې لیدلې وه لکه ماشوموالي کې خو داسې نږدې نه مې لیدلې نه وه ښه ماشوموالي کې لیدلې او خو ټول عمر نظر کې د ساتله بیا که نه ټول عمر چې کومه ده ما سره مینه وکړله ما به هغې غوندې ورسره نه یې کړې خو ما سره یې مینه وه هغې ما ته چې کومه ده ویل چې یعنې ته زمونږ علاقې ته به راغله زه څه یو کار پسې به ما ته هغې ته به پته ولګېده کلي کې زمونږ ډېر رشته بیا دار به درته په بام ولاړه بیا به راپسې منډې والې ویل به یې چې کاش چې دې یو نظر ووینم هغه وخت کې چې کومه چې کور دا نوسې دی ستا که نه بچې رشا کور کې جګړې مګړې دوی کوي که نه نه کور کې جنګ نه کوي نه کوي او چې کور کې نیکه دې ډېر غوسه کېږي کنیا نو سکیږي څوک هم نه غوسه کوي رشا بیخي کور کې جنګ نه کوي څه وایي زه چې کومه دا د خپلې غریبۍ او د خپلې بېوسۍ او د دې ستړو ستومنو په وجه باندې اکثر کور کې ما نه غوسه کېږي غوسه کېږي او بیا خاموشي ناوې د خاموش هغه کوي خو دومره الحمدلله څه حد نه زیاته چې کومه ده کېږي نه زیاتېږي نه معمولي غوندې خو ما نه کېږي یو خو دا چې موږ د سرخوږی هم کوو دا لیکل میکل هم کوو سرخوږی خو ډېر شاعران کوي خو ته د شاعران ما بدنامه او چې ګنې شاعران به غوسه یې کوي او دغه کوي دا خبره ځای ته کېدی شي ول دغه به مې خو بل دغه چې مزدوري کې هر وخت چې کومه ده ما ډبل یعنی د دوو کسانو د دریو کسانو مزدوري ما ټول عمر کړې ده ما ته پته ده او په دې هلکانو مې په دې خیال باندې لګولی مو چې مستقبل د دوی به جوړ شي ما نه به د کاریګرو به مې غوښتل زمن د هنرمندو دا مونږ سره خو ټول مارکیټ ته ځي ټرکونو مرکونو خو ما به ورله نه ورکول ما یار ستاسو کار مې نه خوښېږي تاسو سهار وختي ګنده جمې واچئ او ماښام یې وباسئ دا مصریان که نه دا ستاسو ژوند وي ما ویل دا ژوند مې نه خوښېږي نو ما خپلو بچو ته چې کومه دا ژوند خوښول ما چې سهار استري جامې واچئ او ځان ته چې کومه سپرې مرې وکړي او خپل روان وي چې کومه تعلیم دې پې وکړو تعلیم مې پې وکړو خو هغه ډېر په افسوس سره وایم چې د تعلیم چې کومه ده موږ ته څه پیدا ونه رسېده ځکه چې هلکان مې چې کومه ده اوس هم ټول بې روزګاره دي داسې کار روزګار یې چې کومه نشته اوس دا نه د دین دي نه د دین دي نه هغه زما وریجې خرڅولی شي او نه په تعلیم باندې ورته څه میلاوي نه وریجې خو زما په خیال چې ته ورته ولاړې بیا ستا دوکان ډېر ښه چلي همدغه ده که نه چې هغه مونږ خو دې ته خوشحالېدلو چې دوی به چې کومه زمونږ نه نو د دې وریجو د روزګار ته غټ ولې نه کوم بس مخکې 10 کاله مخکې مو دغه یو پتیله و دغه یو بینچ نیمو اوس هم دا ولې د بېوسۍ په وجه که زما خو خیر دا دی چې زما څومره خیال دی وروسته زور باندې پوهېږم مونږ شاګردان نو وساتل شاګردانو سره مزدورانو سره کاروبارونه وسې کېږي او مونږ دا ونه کړل مونږ په خپل سر باندې چې کومه ټول کارونه کول نو زما په خیال زمونږ کار ځکه محدود پاتې شو شهاب صاحب ډېر ستړی دی او کې ډېر عمر دی تیر کلو خو زه په دې خبره سوچ کوم چې دا ګیره او دغه د ډېر زر سپین شول یا خو دا عمر زر تیر شو ځکه چې له 7 کاله مخکې دا رنګ نه وي دا سفرونو د تبلیغ سفرونو د بسترو دغه او که نه لکه دا ډېر زر زما هم سپین شول خو ستا بیخي ډېر زر سپین شول که نه باچاجي خبره دغه ده چې زه خپل هم دا محسوسوم ما ته پته چې ته مزدوري کې خواري کې خو لکه بلکې اکثر ما ملګرو ته ویلي چې زه لاس کاله مخکې او خلک هم داسې محسوسه لکه څنګه چې ته راته وایې دا څه نور هم ډېرو خلکو راته ویلي چې تا باندې څه وشو خو زما په خیال کې همدغه یو خو مزدوري ده بل دا دی چې زما د 20 کالو نه د جوړونو تکلیف دی او د 20 کالو نه زه مسلسل دوايانې خورم اوس هم خورم نو دا هغې هم چې کومه دا یوه وجه کېدی شي د موټر سایکل چې ته چلې اوس ناوې هم ځان پسې کله کله کښېنې یار هغه یو ځل مې کښېنولې وه او بیا راپسې نه کښېني نه نو ته به هلته کې د موټر سایکلو درې غزل ولي کې که څه به نه هغه داسې وخت کې وه چې ما ډمبې موټر سایکل یې زده کړی و نو په دې چل باندې نه پوهېدم چې کله چړۍ راځي نو بیا به یې چې کومه دا اول ګیر ته یا دویم ګیر ته به یې اچوې زور به کوي ما به په هغې څلورم کې چې کومه دا پیچوګوله نو ګڼل شو چې دواړه به را پرېوتو خلک درزونه دې ورکړي دي دا ځکه نو ځکه چې کومه دا هغې نه پس ما سره چې کومه ورکه به به ورباندې خپاره شوله موټر سایکل باندې بیا را سره ورانه ووایه یو غزل ووایه خیر که می دنیا پوښتنه نه کوي خیر که می دنیا پوښتنه نه کوي ولې مې اشنا پوښتنه نه کوي ولې مې اشنا پوښتنه نه کوي زه چې پوښتنه
نن ونه کړما زه چې پوښتنه نن ونه کړما آغا می سبا پوښتنه نه کوي ولې مې شنه پوښتنه نه کوي خیر که مې دنیا پوښتنه نه کوي ولې مې شنه پوښتنه نه کوي اوس یې جوړ رنګ دروغېدو نه دی اوس یې جوړ رنګ دروغېدو نه دی اوس د مسیحا پوښتنه نه کوي ولې مې شنه پوښتنه نه کوي خیر که مې دنیا پوښتنه نه کوي ولې مې شنه پوښتنه نه کوي ټول دې د ښکلا نه متاثره دي ټول دې د ښکلا نه متاثره دي څنګه به د ستا پوښتنه نه کوي ولې مې شنه پوښتنه نه کوي خیر که مې دنیا پوښتنه نه کوي ولې مې شنه پوښتنه نه کوي دا چې په ویرونو کې د ګور توړي دا چې په ویرونو کې د ګور توړي دا د ګور بیا پوښتنه نه کوي ولې مې شنه پوښتنه نه کوي خیر که مې دنیا پوښتنه نه کوي ولې مې شنه پوښتنه نه کوي پوښتې مې شهابه خود بل په خوله پوښتې مې شهابه خود بل په خوله داسې څوک د چا پوښتنه نه کوي ولې مې شنه پوښتنه نه کوي خیر که مې دنیا پوښتنه نه کوي ولې مې شنه پوښتنه نه کوي سور اوریانی شهاب صاحب وروریان خو زما خپل ذاتي درې دي یو زه یم یو بل ورور مې د احسان الله نوم او یو رفیق الله نوم چې هغه وفات شوی دی او درې ورونه مې راني دي نواز پلار دې دوه ودونه کړي نواز خان او سمیع الله خان او د بل نوم چې کومه ده د هغه نه انعام الله خان او د والد صاحب د سنومو والد صاحب نوم مې امیر سرور خان د سخر د سنامو د سخن مې عباس خان او د بنو کې د کم کلی یې تاسو مونږ د بنو کې د اسماعیل خان یو کلی د اسماعیل خانو اسماعیل خانی اسماعیل خانه اسماعیل خانی ورته او زموږ د کلی نو ورته په دړه ارمانو نشته کنه بس ډېر ارمانونه مې پوره شوي دي الحمدلله داسې ارمان مې نشته دی خو صرف دا ده چې دا ارمان مې شته دی چې د آخرت لپاره ډېره ګټه وکړم الله دې دا ارمان پوره کړه الله دې زموږ ټولو آخرت ښایسته کړي الله دې زموږ اخره خاتمه ښایسته کړي او بل دا خبره ده چې د هلکان زما یعنی داسې خاص روزګارونه نشته د غواړم الله نه یعنی هغه د چا خبره چې خپل ځان دپاره نه غواړم خو د دوی دپاره غواړم چې الله جل شانه حق حلال روزګارونه او د برکت روزي ورله ورکړي صحیح الله دې عزتمن لره الله دې کور ودان لره قدرمن او عزتمن او ملګرو دا او زما ډېر خوږ ملګری د پښتو ډېر ښه شاعر ډېر ښه ترنم بازه شاعر او زه ما په دې یو کالم هم لیکلی او مزدور شاعر زه به وخت په وخت هم داسې د پښتو ادب هغه خلکو ته هم ځان رسوم چا چې دوی سره دومره مفصلې مرکې نه کړې او زما دا هم یقین دی چې شهاب بنوسي صاحب سره به د یونیورسټي وي لندن د دې مرکې نه مخکې دومره کومه مفصله مرکه یو ټي وي یو چینل هم نه کړې
زه تاسو ته یو خواست کوم چې که تر اوسه د یور وایس ټي وي لندن تاسو نوي سبسکرایب کړی نو په لندن کې دا پښتانه ناست دي او ستاسو د ژبې د ژوند بقا او ښایست لپاره کار کوي نو دا ټي وي خامخا سبسکرایب او زما دا خپرونه د پښتونخوا غږ لایک کړئ که کمنټس د دې مزدور شاعر د دې لوی شاعر او د خپل خاورې بنو د دې یاد شاعر په حق له هم تاسو کوئ نو په دې یوټیوب کې تاسو کمنټس هم کولی شئ د پښتو د ښایستونو د رڼاګانو د ښکلاګانو دا سفر به همداسې جاري وي اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله پامان